خاصه توګه دغه ځوانانو ته وایم چې دغه یو پیغام زما سره ضرور واوري او د ټولو ځوانانو پرې ورسوي ګوندې الله جل جلاله د دغه ستړي څخه موږ تاسې خلاص کړي دا څو وخت دمخه زما یو کشر ورور پښتورګو کار کړی نو اوس پر ما باندې ډېرې تجربې رالې زه غواړم چې دا تجربې ستاسو سره شریکې کړم اول خو دغه ځوانانو ته پکار ده چې دغه پیکینګ والا شان دا بوتلان دا شټینګان او دغه شانو سره د خپل صحت په خاطر د خپل کورنۍ په خاطر د خپل ژوند په خاطر د دې څخه ځان وساتي دغه زما ورور د شټینګان بوتلان او دا څښله خیر په 23 کال عمر کې د دواړه پښتورګي پیڅ هغه دردونه هغه ستړي هغه منډي هغه بغاري هغه نارې چې دروز موږ په غوږو کې په لګرسي یو خو قدرتي پیښې دي یو هغه چې موږ د خپل بې باکۍ سره د ځان د بې باکۍ په وجه د خپل ځان سره دویمه خبره دا ده که چیرې د یو چا پښتورګو کار پرېښو ټسټونه معایناتو کې دا راله ډاکټر درته چې د دې پښتورګو کار پرېښوي دا بل پښتورګي غواړي نو بیا ځان مه ستړی کوئ نور چې یا بیا پر ملایانو ګرځي یا پر تعویذګرانو ګرځي یا پر حاکمانو ګرځي دا هسې خپل وخت ضایع کول دي او خپل مریض خراب کول او زه دغه تعویذو والا ته دا خواست کوم چې د الله په خاطر دا حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله لیکلی دي چې دغه کم تعویذګران چې مریض ته وایي چې ډاکټري دوا مخوري دا ظلم کوي د دې مریض یو ورځ زما ورور ته یو مولوي صاحب ویلي و چې ته به دغه دواوې نه خورې مازدیګر ما موټر واستوي مال راولي زه بیا هسپتال دی دغه له وروستلي یو مولوي صاحب له وروستلي دي تعویذ والا اخر پر 11 بجې وې که 12 بجې وې اسې چې ومنې دي مال چې اوس به مړ ختم او بیا مې بوتي په دانې مشپه ډاکټر چې هغه پښتورګي کار نه کوي دا هغه ټوله علاج په دغه ګولیو په دا دواو دي او دی د الله بنده ورته دا او دا په فیسبوک یا په دې کې چې دا علاجونه په لګرسي یو ورځ یو حکیم دی وای د ډلیسیس سم خلاصومه در چارپای در کټ لاندې بلاکانو خشک شه دی پښې پورته کی د پښې ور پورته یو ورځ مې کتل چې د کټ پښې پورته دي د سر لاندې د پښې لوړي هغه د پښو پارسو به وخاطي د چې زه جوړ اخر وبې ګدي په ځګر کې جمع شي سو ډبې وبم خالد د ځګر سره بیا به ټول شپه په جړاو په نارو باختاو دغه وبه بنخته یعنی دا وبه بیا په ډلیسیزم نو اسی تجربه مپر کوي اسی مثلا غیر ناک علاجونه مپر کوي چې ډاکټر درته پښتورګي پیلس ولا د پښتورګي بندوباسي وس آیا دا پښتورګي ورته لګول یا پښتورګي رانیول جایز دی او کنه ګور د علوم کراچي فتوا ده فتاوا قاسمیه دا نور هم ځینې فتاوا او د لیکلي دي علما کرام کول چې هغه وګوري چې د یو ځوان د ژوند د بچاولو د پاره ته کولای شي چې د پښتورګي ورانی شي ته کولای شي چې د پښتورګي ورولګي اول خو په کور کې ورور باید قرباني وکي مور وکي له خور وکي دا شزه ورکی چې د یو ځوان بچاول څونه مهم شي چې دا پښتورګي ورکی او د ځوان ژوند وژغور کچېره په کور کې مثلا دغه ځوان علاج نه کیږي یعنی پښتورګي ګور په نو سره برابرې نو دا لوم کراچي دا فتوا ده دغه نور هم دا فتاوا وسته چې هغه وای د مجبوري د وجه ست د لپاره پښتورګي رانیولای نو پکار دا ده چې خپل ځان هم مستړی کوا خپل مریض هم مستړی کوا خپل وخت هم ضایع کوا د خپل مریض د پښتورګي بندوبست دا پرې د چې مثلا دا حکم لويسه عام لا لويسه آل لويسه دا لويسه چې درې کاله وځغله راوځغله اخر کار به برته ودیته درې چې پښتورګي به ولګي نو دا درې کاله چې ته ځان ستړی کوي دوه کاله ځان ستړی کوي پاتو خرچي او مصرفونه کوي او بیا ته د پښتورګي بندوبست کوي په اوله میاشت
اوس ودې ورور ته مې پښتورګي ور ولګوي ماشاءالله الحمدلله روغ رمۍ سړی سو خو چې به یو ګلاس به وڅښي په دغه به دې ځنه کښلي ډلیسیس په مشنان اوس بوتلونه اوبه څښي مهم شی دا دی چې پرهیز وکړي او د پښتورګي بندوبست وکړي بس نور په دمونو په تعویذو په حکیمانو په دانونو تجربو پښې پورته که سرچته که وکه دا وکه دا په هېڅ درد نه وي دا په هېڅ معنا نه وي دا چې هر چا کړی دي ځان یې ستړی کړی دي اخرکار یا مړه سوي دي یا پښتورګي لګولي دي نو چې ته وروسته دا کار کوې خو اولې او په اخر کې دا ځوانانو ته بیا خواست کوم چې د خپل صحت خیال وساتي څه پرهیز وکړي دا پالتو بوتلان دا پالتو شټینګانو دا پالتو شان د دې څخه ځان وژغوري